د نن نه 3 کاله مخکې د پېښور په ولي خان پوهنتون کې مشال خان د افراطي مذهبي ډلو لخوا د واټ پر سر ووژل شو. هغه یو پښتون پرمختګپال ځوان و چې اسلام ته د سپکاوي په دروغجن تور یې د مرګ خوراک کړ. د مشال بې رحمانه وژنه کومه ځانګړې پیښه نه ده، بلکې د هغې شاتګپالې خپسې د واک دوام دی چې د پښتنو د وطن پر ستوني له نیمې پېړۍ را په دې خوا خپره ده. د نړیوال ښکېلاک او سیمه ییزو زورورو لخوا چې په دې ځمکه باندې هر وګړی د غریبو او بېوزلو پښتنو د ښه سوکاله او موړ ژوند لپاره غږ پورته کوي، هغه به د دې خپسې خوراک کیږي. له لویو سټو رانیولې بیا تر مشال خانه پورې د پښتنو او افغانانو د غمخوارو برخلیک یو دی. دوی باید ووژل شي، په تر ټولو بېرحمانه بڼه باید ووژل شي. د دوی ګناه ښکاره ده، دوی د پیړیو وږیو ته ډوډۍ غواړي، دوی د پیړیو زندانیانو ته ازادي او خپلواکي غواړي، دوی د زورورو زور اوبه کول غواړي او دا زورور به یې په بېلابېلو بڼو وژني. د دې زورورو لاس کې هم دین لکه نانځکه لوبول کیږي او هم یې د وطن پر ټولو شتمنیو خېټه اچولې. دوی پر خپلو بېوزلو دیکتاتوري کوي، خو په اصل کې د نړیوالو شاتګپالو زبرځواکونو د مزدورانو رول لري. خو مشال به ژوندی وي لکه هغه ټول تللي سپېڅلي بشرپاله وګړي چې ژوندي دي. د دوی انساني باورونه او فکرونه نن تر بلې هرې ورځې د میلیونونو ځوانانو او پیغلو په زړونو کې تازه دي. دا فکرونه بل مشالونه دي چې دا د پیړیو تیاره وطن به رڼا کوي. دا خپره خپسه به وژني، د روڼ سهار لمن به نیسي او د ښې ورځې نوی پیل به کوي. مشال لکه مشال نن تر بله هره وخته ډیره رڼا کوي. دا رڼا هیڅ تیاره نشي مړه کولی. روح یې ښاد او یاد یې تلپاتې.